السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. امید کوم چې ښه او روغه جوړ وئ. نننۍ زموږ ویډیو چې ده هغه د سمپل پاست ټینس باره کې ده. که چیرته ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو امید کوم چې انشاءالله ډېر ښه به پرې پوه شئ. تعریف یې: Past tense shows an action that started and ended in the past at a specific time. We past tense چې دی که نه shows an action ښیي یو عمل that started چې شروع شوی وي and ended او ختم شوی وي in the past په تیر وخت کې at a specific time په یو معلوم وخت کې. یعنی یو عمل په تیر وخت کې شروع شوی وي او ختم شوی وي خو په یو معلوم وخت کې دا وي simple past tense. دا په یاد ولرئ چې past tense کې همیشه د پاره د verb دویم فارم لګیږي یعنی second form of the verb. او ورب چې دی دویم حالت ته په دوه قسمه ډول کیږي: ریګولر ورب او irregular ورب. ریګولر چې دی د ای ډی یا ډی په اضافه کولو سره دویم حالت ته اوړي. لکه مثال پلی دی جمع ای ډی پلیډ، ورک شو ای ډی وسره ولګي ورکډ، واش دی واشډ شو، او انوایټ دی انوایټډ. دلته صرف موږ ډی ځکه ولګولو چې دا ورب په ای ختم شوی دی، چې په ای ختم شي صرف ډی به سره اضافه کې. دا ریګولر ورب چې په ای ډی اضافه کولو سره به دویم حالت ته اوړېدل یعنی قاعده یې لرله. اوس دا irregular verb چې دا هیڅ قاعده نه لري، دا په خپل سر باندې دویم حالت ته اوړي. لکه مثال ایټ دی نو دا چې کله دویم فارم ته اړې دا ایټ راځي، go دی دا went راځي، drink دی دا brought راځي، او drink دی دا drunk راځي. دا هیڅ قاعده نه لري، دا بې قاعدې په خپل سر باندې. داسې نور هم ډېر زیات جملې شته وربونه چې په خپل سر باندې دویم حالت ته اوړي. اوس به چې دی په سټرکچر او مثالونو باندې بحث وکړو. سټرکچر: سبجیکټ پلس سیکنډ فارم آف د ورب یعنی دویم حالت د ورب پلس آر اس یعنی rest of the sentence یعنی باقی مانده جمله. مثال I played cricket yesterday. دا پلیډ چې دی دا د پلی دویم حالت دی، ای ډی مو سره ولګو دا پلیډ شو. کرکټ یسټرډے موږ پاس تعریف کې ویلو چې at a specific time یعنی په یو معلوم وخت کې. دا کرکټ چې دی پرون شوی دی یسټرډے یعنی باید چې د سر وخت ذکر شي. I played cricket yesterday ما پرون کرکټ کړی و. صحیح ده، د سر وخت ذکر شو. بل مثال عثمان worked with NGO last year. عثمان چې دی NGO کې کار کړی و تیر کال، دا last year چې دی تیر کال. بل مثال She washed dishes last week. چې دی لوښي وینځلي وو تیره هفته. بل مثال We invited Ali last month. منګه علي تیره میاشت انوایټ کړو یعنی دعوت کړی مو. دا د ریګولر ورب مثالونه او د کې چې موږ دا وختونه ذکر کړي دي نو موږ پاس تعریف کې ویلې چې یو کار په یو وخت کې شروع شوی او بیرته ختم شوی نو هغه پاس ټینس کې راځي. تیره هفته، تیره میاشت، تیر کال، تیره ورځ دا به سره ذکر کوي. اوس به ذکر کو د irregular verb مثالونه. She ate pizza last night. هغې پیزا وخوړه تیره شپه. I went to school yesterday. زه پرون مکتب ته تللی وم. We brought a cake last night. موږ پرون کیک راوړی و. He drank water last month. هغې تیره میاشت اوبه څښلې وې. مثال کې نو اوس به چې دی د منفي جملو طرف ته ور چې منفي جمله سره هم جوړیږي. سبجیکټ پلس did not پلس فرست فارم آف د ورب یعنی لومړی حالت د ورب پلس آر اس یعنی rest of the sentence باقی مانده جمله چې کوم راځي. did not چې کله ریشي به هغې نه بعد چې کوم ورب هم لګي هغه به اولنی حالت والا ورب لګي، دویم حالت والا به نه لګي. صحیح ده. مثال I did not play cricket. ما کرکټ نو کړی یعنی yesterday پرون مې نو کړی ورسره. نو چې کلم did not راغی دلته یا did not په ځای didn't هم استعمالولی شي، دا شارټ کټ راځي. نو چې کله did not راغی نو بیا موږ اولنی حالت د ورب لګو. دا اوس ګوره پلی دی نو دا موږ اولنی حالت کې لګولو ځکه چې مخکې ته did راغلی دی. صحیح ده. بل مثال She did not wash dishes. wash چې دی اولنی حالت د ورب دی. اوس irregular verb کې مثال I did not go to school yesterday. زه پرون مکتب ته نه وم تللی. صحیح ده. He did not drink water. هغې اوبه نه وې څښلې. نو چې کلم did مخکې راغی د ورب نه نو د ورب اولنی حالت به موږ لګو. صحیح ده. اوس به ووایو چې past tense کې پوښتنه څنګه کوو. صحیح ده. did پلس subject پلس verb یعنی لومړی حالت د verb
प्लस आर एस यानी रेस्ट अफ द सेंटेंस. صحیح شو. مثال did I play cricket yesterday. ګوره دلته did راغی او به لومړی حالت د ورب راغی play. did I play cricket yesterday. آیا ما کرکټ کړی پرون. صحیح ده. دا فرست فارم مو لګولو. موږ مخکې وایو چې did راغی نو به فرست فارم به لګو. بل مثال did she wash dishes. آیا هغې لوښي وینځلي پرون. yesterday چې سره لګي نو پرون راځي. صحیح ده. بل مثال did he drink water last month. آیا هغې اوبه څښلې وې تېره میاشت. نو چې کله هم ډېډ راغی نو موږ به فرست فارم اف د ورب لګو او چې سوالیه کوو موږ سوال کله موږ کوو پوښتنه کوو نو موږ به ډېډ د جملې سر ته راوړو او کوېسچن مارک چې ورته وي سوالیه نشان هغه به موږ د جملې اخر ته ویستو. نو دا زموږ د نن ورځې درس سمپل پاست ټینس باره کې. نو که تاسو ته پوښتنه لرئ نو تاسو کولی شئ چې لاندې وکئ او یا تاسو کتابونه ورپسې وګورئ ګوګل انټرنیټ یوټیوب ټول ځایونه د انټرنیټ د درسونو نه ډک دي. نو کوشش وکړئ چې ځان په دې باندې پوه کړئ او نور مثالونه ورپسې وګورئ او ایرریګولر ورب باندې ځان ضرور پوه کړئ چې کم یو په خپل ځان دویم حالت ته اړي او کم یو د ای ډي سره اړول کیږي. امید کوم چې دې تاسو سره لږ ډېر کومک کړی وي. تر بل ویډیو الله پامان.